د لوی څښتن تعالی په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه مدینه محمدي نن له خپل نوي لیکچر سره چې هغه د ترادفونو د قسمي مجموعې په هکله ده ستاسو په چوپړ کې خدمت کې آماده یم. نو ګرانو دوستانو د جلسې یا د لیکچر تر پایه پورې موږ سره واوسئ تر څو چې یو نوی شی تاسو زده کړئ. ګرانو دوستانو مخکې له دې نه چې موږ د موضوع بحث او تفصیل ته لاړ شو په تېر سوي درس به یو مرور وکړو. ګرانو دوستانو زموږ تېر شوی درس د څه شي په هکله و؟ ډېر ښه د هندسي ترادفونو په هکله و. هندسي ترادف موږ ولوسته چې څه نوع ترادف دی کله چې د ترادف د دوه پرله پسې حدونو ترمنځ هغه ګډ نسبت یو ثابت عدد واوسېږي نو هغې ته موږ څه ویل؟ هندسي ترادف ویل. په هندسي ترادف کې هغه حالات هم موږ وویل او څنګه کولی شو چې په هندسي ترادف کې موږ انم حد او وسطي حد وټاکو، د هندسي ترادف د ګډ نسبت پیدا کول او همچنان د هندسي ترادف تشکیلول. دا ټول موږ په تېر شوي درس کې ولوسته. هیله ده چې هغه ویډیو مو کتلې او ورکې مشکل ونه لرئ. نو ګرانو دوستانو زموږ د نن موضوع څه ده؟ ټولګی 11 دی، مضمون مو ریاضي دی، موضوع د ترادفونو قسمي مجموعه ده. موخه مو څه ده؟ دا چې د ترادفونو قسمي مجموعه لاسته راوړو او هغه په ورځني ژوند کې وکاروو. ګرانو دوستانو ستاسو ټولو په ذهن کې شاید پوښتنه رامنځته شوې وي چې د ترادفونو قسمي مجموعه یعنې څه؟ ولې موږ دا موضوع په ریاضي کې لولو؟ نو د دې سوال د ځواب لپاره ګرانو دوستانو موږ او تاسې به دا انځور وګورو او دې انځور نه هم موږ تاسې زیات څه برداشت کولی سو. ګرانو دوستانو تاسې داسې انځور یا عکس وینئ چې دا څه ده؟ الماری ده د کتابو. دې سره تاسو په ورځني ژوند کې ډېر سره کار لرئ. کتابتون ته ځئ او همچنان دا نور کتاب فروشیان ته چې ځئ هر ځای کې موږ له کتابو سره حتی زیاتره کورنیان موږ په کورونو کې هم کتابو ته یو مشخص ځای لرو، هغه مشخص ځای کې ږدو. نو دا کتابونه تاسو وګورئ ګرانو دوستانو. کومه الماری کې چې کتابونه کېښودل سوي دي تقریبا 3 تاقچې په دې انځور کې تاسو وینئ. په لومړۍ تاقچه کې هم ځینې کتابونه دي په مشخص او منظم سلسله یا ردیف سره ایښودل سوي دي. دویم قطار کې فکر وکړئ دلته هم ځینې کتابونه دي چې ډېر په منظم شکل سره ایښودل سوي دي او په دریم تاقچه کې هم همداسې کتابونه کېښودل شوي دي. نو ګرانو دوستانو تاسې به دا له ترادفونو سره ارتباط ورته ورکړو. لکه څنګه ګران دوستانو تاسو دا لومړی تاقچه د کتابونو فکر وکړئ چې د ترادف لومړی حد دی. دویم تاقچه د کتابونو فکر وکړئ چې د ترادف دویم حد دی او دریمه تاقچه کې کوم کتابونه چې دي دا د ترادف دریم حد دی. نو موږ څنګه کولی شو چې د دغو حدونو مجموعه لاسته راوړو؟ د حدونو د مجموعې د لاسته راوړلو لپاره یا د دې کتابونو د مجموعې د لاسته راوړلو لپاره موږ له څه شي څخه کار اخلو؟ د ترادفونو د قسمي مجموعې څخه کار اخلو. ګرانو دوستانو شاید تاسې لوی کتابتونونه مو لیدلي وي، کتاب فروشیان مو لیدلي وي چې هغلته ډېر ګڼ شمېر کتابونه موجود وي. نو د هغې ټول شمېرل زموږ زیات وخت نیسي او ستونزه هم رامنځته کوي. د دې لپاره موږ د ترادفونو د قسمي مجموعې څخه کار اخلو تر څو چې په کم وخت کې مؤثره نتیجې ته لاس وروړو. نو دلته موضوع ده د ترادفونو قسمي مجموعه. څرنګه چې د ترادف د بې نهایت حدونو لرونکی دی، که د زیاتو حدونو د جمع حاصل لکه 100 زر او داسې نور حدونه په پام کې وي نو د جمع حاصل یې ستونزه جوړوي. په عمومي ډول د ترادف د ان لومړی حدونو یعنې A1 A2 A3 تر AN د جمع حاصل په لاندې ډول لیکو. ګرانو دوستانو ما تاسو ته مخکې هم وویل کله چې یو لوی کتابتون اوسېږي هغې کې ګڼ شمېر کتابونه دي، حدونه یې تر یا تاقچې تر 100 او 0 پورې هم رسیږي. نو د هغې لاسته راوړل ګرانو دوستانو یو ستونزمن کار دی چې تر څو موږ د هغې د جمع حاصل پیدا کړو. نو د ترادف د قسمي مجموعې په لاسته راوړلو سره یا د قسمي مجموعې په کارولو سره په ډېره اسانۍ توګه سره موږ کولی شو چې د هغې د جمع حاصل ګرانو دوستانو څه کړو؟ پیدا کړو. ښه ګرانو دوستانو د ترادف د ان لومړی حدونو مجموعه کله چې موږ او تاسې پیدا کوو په کوم حالت یا شکل سره پیدا کوو؟ کوم فرمولې څخه کار اخلو؟ ګرانو دوستانو تاسې فکر وکړئ چې د ترادف لومړی حد ده A1، بل دویم حد ده A2، دریم حد ده A3 او همداسې ادامه لري تر AN. د AN لومړی حدونو د مجموعې د پیدا کولو لپاره موږ له څه شي څخه کار اخلو ګرانو دوستانو؟ دلته له سیګما علامې څخه. سیګما علامه شاید تاسو ټول وپېژنئ چې سیګما علامه څه ده؟
سیګما علامه په ریاضي اصطلاح کې د څه لپاره کارول کیږي؟ د مجموعې یا د حاصل جمع لپاره د ښودلو لپاره موږ د سیګما علامې څخه کار اخلو. څنګه چې د ترادف حد له یو څخه شروع شوی، له لومړي حد څخه شروع شوی تر انم حد پورې یو ترادف حد ولري او دلته ای هغه حد دی او آی هم هغه نمبر یا تعداد ده چې موږ په دې طریقه یا په دې فرمول سره کولی شو چې د ترادف هغه مجموعه موږ څه کړو ګرانو دوستانو؟ حاصل کړو. نو له دې فرمول څخه موږ او تاسې کار اخلو. اوس به په مثالونو کې موږ او تاسې ګرانو دوستانو ولولو چې د ترادفونو د قسمي مجموعې لاسته راوړل په څه ډول سره موږ او تاسې لاسته راوړی شو. ګرانو دوستانو مثالونه دي، 2 مثاله دي. زه به تاسو ته کار کوم چې په ښه واضح توګه تاسو پوه شئ د ترادفونو قسمي مجموعه یعنې څه. لومړی مثال دی لاندې مجموعه په انکشافي شکل ولیکئ. ګرانو دوستانو دلته یې د ترادف هغه مجموعه حالت موږ ته رالیکلی ده، حاصل جمع یې ټول لیکلی ده. موږ به د دې نه ترادف جوړوو او هغه انکشافي شکل سره به یې لیکو. او دویم مثال کې بیا موږ ته لاندې د جمع حاصل د سیګما په شکل ولیکئ. ترادف موږ ته راکړی ده، وایي دا تاسې په مجموعه یا انکشافي شکل لکه دلته چې ده په داسې حالت کې ولیکئ. 2 مختلفه حالات دي چې په 2 مثالو کې موږ ته ویلي دي. موږ او تاسې به دا په ګډه سره څه کړو؟ کار کړو. لومړی مثال دا مثال به هم کار کوو او دویم مثال به هم کار کوو. یو د انکشافي حالات سره بدلول دي او یو هم هغه انکشافي حالات موږ څه کوو؟ د جمع په حالت سره لیکو ګرانو دوستانو. نو په ګډه به دا سره کار کوو. لومړی مثال دی، څوم مثال؟ لومړی مثال دی. ښه ګرانو دوستانو موږ ته مثال راکړی ده چې سیګما ترادف آی قیمت له څو څخه شروع کیږي؟ له کوم حد څخه؟ له 4م حد څخه شروع کیږي تر انم حد پورې دا ادامه لري او په کوم حالت کې چې همدغه حد آی ضرب په آی جمع 2 کې د دې هغه انکشافي ډول وای څه دی؟ موږ به د دې انکشافي ډول ګرانو دوستانو په ګډه سره ولیکو. انکشافي ډول یعنی څنګه ګرانو دوستانو؟ په دغه حالت کې موږ قیمتونه څه کوو؟ وضع کوو. آی دلته د ترادف حد دی ګرانو دوستانو، لکه ان نمبر چې موږ خو دلته آی د ترادف حد دی. د ترادف حد له څو څخه شروع شوی دی؟ له 4 څخه شروع شوی دی. نو دلته موږ د آی پر ځای د 4 قیمت وضع کوو. 4 ضرب آی دلته څو ده؟ 4 جمع 2. دا یو حد ترادف سو. بل حد 5م حد راځي که نه؟ نو د آی پر ځای څه وضع کوو؟ ډېر ښه ماشاءالله 5 وضع کوو. 5 ضرب 5 جمع 2. بل حد 6م حد راځي که نه دوستانو؟ نو څه وضع کوو؟ 6 وضع کوو. 6 ضرب 6 جمع 2 او همداسې ګرانو دوستانو دا ادامه مومي. دا حالتونه به اوس موږ ساده کړو ګرانو دوستانو. 4 جمع 2 6 ضرب په 4 کې 24. بل حد څه ده؟ 5 جمع 2 ضرب په 5 کې 15. بل حد څو ده؟ 6 جمع 2 8 ضرب په 6 کې 48. نو دغه ترادف دی چې د دې ترادف مجموعه حالات په داسې حالت سره ښودلی دی. دا حالت موږ څه کړه؟ په انکشافي شکل سره مو ولیکه چې دا اصل کې دغه یو هندسي ترادف دی چې په انکشافي شکل دا دی او په مجموعه حالت کې داسې لیکلی. ښه ګرانو دوستانو اوس دویم مثال دی. موږ ته د ترادف څه کړی ده؟ هغه انکشافي حالت را کړه وای د دې مجموعه حالت تاسو ولیکئ. کوم ترادف ته؟ 1 جمع 3 جمع 5 جمع 7 جمع نقطه نقطه جمع انم حد پورې ده 2n منفي 1 تر دې حد پورې ده. دا به موږ څه کوو ګرانو دوستانو؟ په مجموعه یا سیګما حالت کې لیکو ګرانو دوستانو. دلته ورکوو د سیګما علامه. آی یا د ترادف حد له څو څخه شروع دی ګرانو دوستانو؟ ډېر ښه، له 1 څخه آی مساوي کېږي 1 ته. تر کوم حده پورې ده؟ تر انم حده پورې ده. نو دلته لیکو ان او دغه حالت مونږ په دې ځای کې لیکو. څه ده؟ 2 انم حد څه ده؟ دلته انم حد مونږ په څه سره کوو؟ په کوم حرف سره؟ په آی سره. 2 آی منفي 1. نو دا مجموعه حالت د دې هندسي ترادف دی چې مونږ په مجموعه شکل سره ولیکه. دا انکشافي ډول و، دا مونږ په مجموعه شکل سره ولیکه. او لومړی مثال چې و هغه مجموعه مونږ ته راکړې وه، مونږ څه وکړه؟ په انکشافي شکل سره مو ولیکه. هیله ده چې زده کړی مو اوسي. ښه ګرانو دوستانو بلې موضوع ته راځو چې زموږ بله موضوع په د ترادفونو په قسمي مجموعه کې څه ده؟ د یوې سلسلې د n لومړی عناصرو مجموعه. کله
کله چې مونږ د ان لومړی عناصرو مجموعه ټاکو نو له کوم شرایطو څخه کار اخلو. فکر وکړئ ګرانو دوستانو چې یو ترادف دی چې آیا حدونه یې له یو څخه شروع کېږي تر لایه تناهي پورې وي، یعنې هغه حدونه یې موږ ته معلوم نه وي چې تر څو پورې دي، تر لایه تناهي پورې واوسېږي. نو د دې مجموعه موږ څنګه لاسته راوړو؟ د نوموړې سلسلې د ان حدونو د قسمي مجموعه په نامه یادېږي که هغه په اس ان سره وښیو ګران دوستانو. همدغه مجموعې ته موږ او تاسې په ریاضیکي اصطلاح کې څه وایو؟ قسمي مجموعه وایو چې د دې مجموعه موږ او تاسې لاسته راوړو. نو ګرانو دوستانو تاسو وګورئ، زه به په تخته کې تاسو ته واضح کړم چې قسمي مجموعه یعنې څنګه. که مونږ د یو ترادف د لومړي حد د اول حد مجموعه لاسته راوړو نو د دې دغه اس ان یا هغه مجموعه یې ده اس یعنې سم مجموعه او ان هم یعنې نمبر مجموعه د حدونو. د دې مجموعه د حدونو که د لومړی حد وي نو دلته اس یو څه کېږي؟ لومړی حد ده. دا نمبر په ځای باندې اول حد ورکوو چې اول حد ده. اس یو مساوي کېږي له ای یو سره یعنې لومړی حد مجموعه. د دویم حد مجموعه ګران دوستانو څه موږ پیدا کوو؟ اس دوه مساوي کېږي. دا لومړی حد جمع د دویم حد کوو یعنې ای یو جمع په ای دوه کې د دوه مجموعه موږ ته حاصله کېږي. که دریم حد ګرانو دوستانو موږ سره جمع کوو اس درې مساوي کېږي ای یو جمع ای دوه جمع ای درې. نو په همداسې توګه ګرانو دوستانو که موږ انم حد د یو ترادف جمع کوو هغه بیا څنګه کوو؟ اس ان انم حد چې جمع کوو ای یو جمع ای دوه جمع ای درې جمع نقطه نقطه جمع ای ان حد پورې له کوم حالت څخه کار اخلو؟ سیګما کا دلته د حدونو شمیر ده. له لومړي حد څخه ګران دوستانو شروع کېږي تر لایه تناهي پورې. کېدلی شي چې تر لایه تناهي پورې قیمت واخلي، حد ولري. ای کا یعنې ای هغه حد ده او کا یې هم نمبر ده چې مونږ څنګه کولی شو د دې حدونو مجموعه ګرانو دوستانو لاسته راوړو. اوس ګرانو دوستانو مونږ دا مجموعه وپېژندله، څنګه کولی سو د دې حدونو مجموعه مونږ لاسته راوړو. نو په مثال کې به یې کار کړو چې د دې حدونو د مجموعه قسمي مجموعه مونږ څنګه لاسته راوړو. ګرانو دوستانو دلته مثال تاسې وګورئ. مثال مونږ ته راکړی ده چې یو جمع دوه جمع درې جمع تر انم حده پورې بیا جمع د انم حد نم ادامه لري یعنې لایه تناهي ده. کله چې لایه تناهي ده د دې وایي د اتم حد او د شپږم حد د دې سلسله به حساب کړئ. د اتم حد پورې او شپږم حد پورې د دوه مجموعه وای تاسو څه کړئ؟ لاسته راوړئ. نو موږ ګرانو دوستانو دلته په وضاحت سره ولوستل چې د هر حد مجموعه موږ لاسته راوړه څه کوله؟ هغه حدونه مو سره جمع کول. دلته اوس ګرانو دوستانو موږ به دا مثال ولیکو. څوام مثال دی؟ دریم مثال دی. دریم مثال دی ګران دوستانو. مثال څه دی؟ وایي یو جمع دوه جمع درې جمع تر انم حد پورې بیا جمع د انم حد نه ورپسې ادامه لري تر لایه تناهي پورې. د دې شپږم حد پورې او اتم حد پورې مجموعه وایي تاسې لاسته راوړئ. نو اس شپږ یا شپږم حد چې مونږ لاسته راوړو ګرانو دوستانو هر حد مونږ سره جمع کوو. که درې حد مو ای یو جمع ای دوه جمع ای درې همداسې حدونه هم جمع کول. که شپږم هر څومره حدونه واوسېږي مونږ د هغو حدونه څه کوو ګرانو دوستانو؟ جمع کوو. نو اول حد څه ده؟ یو. دویم حد دوه، دریم حد درې، څلورم حد څلور، پنځم حد پنځه او شپږم حد هم شپږ. تر شپږو پورې موږ سره جمع کوو. یو جمع دوه درې، درې جمع درې شپږ، شپږ جمع څلور لس، لس جمع پنځه پنځلس، پنځلس جمع شپږ یویشت. یعنې د اس شپږ په نتیجه کې وایي چې اس شپږ یا شپږم حد مجموعه څو ده؟ یویشت ده ګرانو دوستانو. اوس د اتم حد مجموعه موږ دوستانو پیدا کوو چې د اتم حد مجموعه سره اس اته مساوي کېږي. لکه څنګه چې دلته موږ شپږ حده سره جمع کړو اوس اته حده سره جمع وو. یعنې یو جمع دوه جمع درې جمع څلور جمع څو؟ پنځه ماشاءالله جمع شپږ جمع اووه جمع اته. نو اس اته مو مساوي کېږي سره. یو جمع دوه درې، درې جمع درې شپږ، شپږ جمع څلور لس، لس جمع پنځه پنځلس، پنځلس جمع شپږ یویشت، یویشت جمع اووه اتهویشت، اتهویشت جمع اته شپږ دېرش. نو د شپږم حد مجموعه د اتم حد مجموعه ګران دوستانو څه شوه؟ شپږ دېرش شوله. چې د ترادفونو د قسمي مجموعې په واسطه سره موږ کولی سو د دوه مجموعه ډېره په اسانۍ توګه لاسته راوړو ګرانو دوستانو.
ښه ګرانو دوستانو زمونږ نننی درس د څه شي په هکله و؟ د ترادفونو د قسمي مجموعې په هکله و چې موږ ولوسته څنګه د ترادفونو حدونه موږ جمع کولی سو د هغو قسمي مجموعه لاسته راوړلی سو لکه څنګه چې هر حد موږ سره جمع کوو د دغه حدونو جمع کولو ته څه ویل کیږي؟ قسمي مجموعه ویل کیږي چې په اس یا سم سره ښودل کیږي او فرمولونه مثالونه هم موږ تاسو کار کړئ هیله ده چې ورکې ستونزه ونه لرئ نو تاسې هم دا په کورونو کې ځان سره کار کوي او درسونه مو ولولئ انشاءالله چې بریالي اوسیږئ د قسمي ترادف د مجموعې لپاره یو ډیر کوچنی او ساده مثال زه به تاسو ته کار کوم چې هغه د ګوګړو قطیګانې دي چې په دې کې هم موږ دا د ګوګړو قطیګانې چې دي دا به موږ او تاسو سره کار کوو چې څنګه کولی شو دا په ورځني ژوند کې وکاروو. ښه ګرانو دوستانو نو ستاسو کورنۍ دنده چې ده هغه څه ده د 115 پاڼې د تمرین حل ده دا به تاسو په کورونو کې ځان سره کار کوئ د لا بریا په هیله مو یم تر څو چې زه بیا ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم الله مو مل شه.